طالبانو د پنجشیر او اندراب لپاره نوی عمومي نظامي مسؤل وټاکه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنجشیر او اندراب لپاره نوی عمومي نظامي مسؤل ټاکلی. په هغه فرمان چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ملا هیبت الله له قوله خپور کړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ګماري. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال او د طالبانو په لیکو کې د یو جنگي قومندان په توګه مشهور دی. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.